نو ځکه قبله اول ذات دی، قبله دوم چې دی هغه آزادول غواړي. بے بکه ته په بکه کې دی، بکه ورته ځکه وي مکې ته چې بکه د بکا نه دی او بکا د جړا نه دی چې څوک تللی بیت الله ته نو جړلی دي، خامخا لږ دي ډېر دي خو جړلی دي. او بکا ورته ځکه وي چې بکا په معنی د وهلو دی، ډېر خلک وهلی چې چا په بد نظر ورته کتلی. ابرهه تاریخ وګورئ. او بکا میدان ته وی ډاګه میدان، دا ډاګه میدان و مبارکان ډک دی د فیدونا، برکتونه دی پکې، وهدل للعالمین او هدایت دی پکې د پاره د مخلوقات. فیه آیات بینات پدې کې ښکار نخری د الله په یووالي. مقام ابراهیم، مقام ابراهیم پکې هم دې پدې ما باس کړو. ومن دخله کان آمنا، اسوک چې داخل شدی تا نو هغه پامن کې شو. ولله او د الله د پاره علی الناس فخلق باندې حج البیت، حج فرض دی د بیت الله. من غسو کې استطاع الیه سبیلا، چې طاقت لري دې ته لارې. او مونږ ویلو وتزودوا فإن خیر زاد التقوى، که خوراک سکاک او مسلې د پیسو مسلې بیا مده نور جان متنګوا، ځکه الله وی چې چا طاقت یې غد لړ شي، به طاقت مده بیا نور جان په مخ اغستی. یا خلکو پس منډه وی هغه د کجوري ویشل کیږي دغه ده ته ډیره پاراج دتلې ته په بیت الله کې هم د بل پتم باندې ناشته. ومن کفرا چا چې انکار کو د حج د فرضیتنا، نو بشک الله بے پروا دي د مخلوقنا. وایو تا اهل کتاب لم تکفرون بیاات الله، ول انکار کوي د الله د آیاتونو نا. والله شهید علی ما تعملون، الله گواه دی پاغه چې تاسو کوي. دا زور نه وا، اوس د هغه عالمانو ته زور نه ورکی. قل یا اهل الكتاب، وایو ته اهل کتابو لم تصدون عن سبیل الله، لم تصدون ولمن کوي د الله د لارې نامنا غسوک امن چې ایمان نوړي. تبغونها عوجا، تاسو لټوي پدای کې کوګواله او تاسو گواهی چې دا صحیح دین دی. وم الله بغافل عما تعملون، او نه دی الله نه خبر داغه نه چې تاسو کوي. یا ایه الذین آمنو، نو خبرداري مؤمنانو لا اے کسانو چې ایمانم راوړره، کتا سو تابعداري وکړه د یو ډلې دا کسانو نه چې کتاب ورکړی شوی دی. يردوکم بعد ایمانکم، واپس به کتاسو پس د ایمان تاسو نه کافرانو، کدی پس دې کافر بدی کینو. وکيف تکفرون، او څنګه به تاسو کافران کیږئ وانتم تتلا، او حال دا دې چې پتا سلستی شي، او حال دا دې چې تاسو تتلا علیکم چې لستی شي پتا سو د الله آیاتنا. وفیکم رسول، او پتا سو کې دا رسول شتا. نو بریلیان چې کی وګوره مونږ وایو چې پیغمبر حاضر ناظر دی، وی قران کې نه دی راغلی چې رسول مشتا، نو خو اوس مشتا کنه. نو مونږ وایو دا د هغې جون سره تعلق ساتو، او اوس چې هغې وفات شوي دی نو وفیکم رسوله معنی د پتا سو کې طریقې د پیغمبر شتا. ځکه هغه په خپل ویلو ترکت فیکم امرین، دوه کارونه تاسو ته پرېږدم کاغم کله کونی ول گمراه بنشه، یو د الله کتاب او یو زما طریقہ. وفیکم رسوله، پتاسو کې طریقې د رسول شتا. نو چې قران او حدیث شتا، نو ظالمت یهودیت او عیسایت پس سره دی. وما یعتصم بالله، او څوک چې منګولې ولګي د الله په کتاب، فقد هدی الی صراط مستقیم، نو پتا کې د هدایت شو په طرف د لارې نیغي. یا ایه الذین آمنوا اتقوا الله، دا اخیری سره دی سورته. او پدې کې جهاد او انفاق یو ځای چلی، هغه بقره کې جدا جدا وو، پدې کې یو بل سره روان دي. او پدې وړمبه حصہ کې وړمبي باب کې پنځه قواعد بیانې د پاره د تاسیس جماعت، چې مسلمانانو تنظیم پکار دی، چې جهاد کوي نو غیله هو تنظیم پکار دی کنه. دا د غنی چې بس یو افغانستان ته روان شي، او بل به فلسطین ته روان شي، او بل به بوسنیا ته، او څوک پدې څوک پدې، دا خو جهاد نشه بیا. نه تنظیم جوړ کې، امیر جوړ کې، تنظیم بسنګ جوړوي. دا نه چې وای چې بس هر څوک به پکې سیاسي اتحاد دی، بد خلک یو ځای کې چې وټونه ډیر والو. نه چې جهاد لکم تنظیم جوړه، دا غي اصول دي، 15 اصول. هغه خلک براولې چې عقیده د توحیدی، دویم چې عمل په قرآنی، دریم چې امر بالمعروف نهی عن المنکر کی، سلورم چې مال خرج کی، پنځم چې رازداری منافقت پکې نه. نو دا سړی بدن سره بوزي. او که یو منافق درنن وته، نو د شاه صاحب، شاه اسماعیل صاحب، سید احمد شهید صاحب، دا هغه ټول پروګرام یو منافق تبا کړو.
چې هغه په پونو او په خصوصي میټینګ کې هغه شاه صاحب ځان سره کېنولې و حالان کې هغه سید امیر علي صاحب راوسته و سید احمد صاحب چې کله اٹک باندې د عملې فیصله کوله او خصوصي ملګرو میټینګ راوخته و شورا نو سید امیر د کوټې دام ډیر مخلص سره و نو د ځان سره یو ملګری راوستاغه معلمو نو سید احمد صاحب وتوي چې دا میلمه هغه ځکه نو بل کمره کې چې مونږ شوراو کو نو بیا به دی راشي نو سید امیر صاحب وتوي ودا جی خپل ملګری دی هغه نو پیجندلیا منافقو نو دی چې دنه کم پروګرام جوړ کو چې په دې طریقه بزو په دې باملکو په دې شکل بزو د واده په شکل کې ټوپکه بداسي نو هغه د ظالم بچي چې راوته کنه نو لړ او سکانو ته الف نه تر یې پورې ارسو وي انو هغه وته تیار شو او به دې چې څنګه وته نو هغه په ځای باندې ونیول او هغه ټول میشن چې هغه ناکام شو د یو منافق دراس جنگ احد کې ټول نقصان د منافق دلاسه شوی نو الله ځکه فرمایي چې تاسو خپل تنظیم د منافق نه پاک ساتئ ا کمالداري کار سی ویلر شتا ته ضرورت نشته داغه په مخ کې دراز خبرونه کې داړم به قانون یا ایو الذین آمنو یا کسانو چې ایمان امراوړې دي اتقوا الله د الله نه یریږي حق تقاته لک څنګه چې یره پکار د داغنا پاکی دکې دغه سورته تغابن کې راځي فتقوا الله مستطعتم دا الله نو یریږي سمره چې تاسو وسی او دل توی دا الله نه داسې ویریږي چې څنګه یریدل پکار دي دا خو تضاد راغی نو د دې تعلق کې دې سره دې پدې کې گنجائش نشتا او دا غي تعلق عمل سره دی اوس موږ د الله نه یریږو خو چې نا جوړه روزه نشي ولې نو بس منی وکنه دا خو الله خلاف ورزي نه راکنه په خپل الله ویلو چې بیمارې منی وا هغه عمل سره تعلق ساتي که طاقت دی روزونی وا که طاقت دی زکات ورکه که غریب مور کوا نه ګناګار او دلته عقیده بیانې عقیده کې گنجائش نشتا ولا تموتن او ممر الا وانتم مسلمون مگر پتا سے حال کې چې دا الله تابعدار یې یعنی هر وخت مرګ ته تیار اوسه دغه د مرګ خو پته نه لګي واعتصموا بحبل الله دا قانونو چې عقیده بر توحیدی یو د الله نه بیریږي د بل چانه نه داسې مرګریاله دویم عمل بم په قرآنی واعتصموا بحبل الله منګول لګوي پر سید الله جميعا ټولا حبل الله نه مراد قرآن دی ما چې فضائلو کې کوم حدیث بیانول آیه کې دا راغلی هو حبل الله المتین ولا تفرقوا متسنس کېږي به اتفاقی مکوي واذکروا یاد کې نعمت الله دا الله نعمت چې قرآن دی اذ کنتم اعداء ان کله چې وې تاسو دشمنان د یو بل فالف بین قلوبکم نو مینه واچول تاسو د درنو په منځ کې د قرآن په ذریعہ فاصبحتم نو تاسو شوه بنعمته داغه په نعمت یعنی په قرآن اخوان نارونا یا چې زمانه دی وخ مخ کې وبکه سړی به مړکو اپا سونو کاله به دشمنی وا یا شو چې په جنگ کې صحابه شهیدان کیږي ځان کدنې ده او یو وی دی به مخ کې وبس کې بل وی دی بل دی او شپږو واړه بغیر د وبونه شهیدان شو او د یو بل نه مخ کې وبونس کړي دا دور امین هغه کې چا پیدا کړي وا دا قرآن نه وی راشه وی تعویذ را لده مینه وکا مونږ وایو قرآن بس تعویذ د خطراشه په خلکو تعویذ پرېدا قرآن تکینه نو الله سره به د مینه پیدا شي دا الله مخلوق سره به د مینه پیدا شي ځان به مړ کې خو مخلوق ته ضرر نه رسي دا څه تعویذ ده وکنتم اویتاسو علی شفا حفرة من النار فغاړه د کند د اور یعنی مړ کېدل او جهنم تل سمو فانقذکم منها نو بچ کړه تاسو ردغنا کذالک دارنګي بیان الله تاسو تخپل آیاتنا لعلکم تهتدون خامخا چې پنی غلار شه دریم قانون امر بالمعروف نهی عن المنکر وکوي دته مجاهد وی ولتکم منکم یده پتاسو کی یو ډلا یدعون الی الخير چرابدی خلق خیر تا صحابه وی جدا خیر ستوي نبی علیہ السلام وتوی قران ته او زما سنت ته کنه دته خیر وی ويأمرون بالمعروف او حکم کی دنه کو کارونو منکی خلق د نارواونا واولائک هم المفلحون او دا کسان دی کامیاب دی ولا تکونوا کالذین فدویم قانون باندې تنویر کی کنه سوال کله کله راشي چې پلانا چیز پر روشنی ڈالی ہے نو قرآن کریم کله کله تنویر کی اگر حکم ډیر همي نو بیا په باز شروع کی دا په دویم قانونو
ولا تکونو کالذین مکی گئے پشاندا کسانو چې تسنس شویو یهود چې دې 71 ډلې شویو نسوارا 72 او نبی علیہ السلام وی زما امت په 73 یو به جنت تزي 72 به جهنم یعنی الله دې مونږه یو کراولي صحابه وې سوق بیاغا ویمان علیه و اصحابی چې زپک متری کروانیم زما صحابه او هغه پس سوکرا لا به جنت تزي او سه داویدار با 72 نورمی هغه بټول زی جهنم تا الله دې مونږه ساتي واختلفوا اختلاف کړو من بعد ما جاءهم البينات پس داغه چراغ لوغي تدلائل و اولئک داکسان لهم عذاب عظیم داغی د پاره لوی عذاب ده کلا یوم تبیض فکمرو چسپین بشي وجوه ډیر مخونو والا وتسود وجوه او تور بشي ډیر مخونو والا ډیر مخونه به تور شي ډیر با سپین شي د نیکانو نه به ایمان او نیکی راوځنو لاس په وپړکیږي کنا او 10 داو بچ دی دا چې ترکمه ورسینو دا به پړکیږي الته په نبی علیہ السلام وی زب خپل امتیان په دوره غنا کې په دې نه خو پیژنم چې داغي منځونه کړي نو دا مخ او د لاسونو تر دې دا پړکیږي دا خپې به پړکیږي نو چې مون نکي نو هو به توري تک تور وي کدلته شاهزاده او سور سپینو وجالته میدان حشر کې پاسي نو دنه هغه کې مون شته نو ستره بار شي دا او د صبح هغه ته تلی نری نور جسم ته نو نا به تک توري تک تور مخ به تک تور لاسونه تک کې تور خپې او دا سعودي وانت سترګي به یا پمن وانت شکل او رستو راضي چې دا یو شونډه به دا سه برتلی دا بل ودی نوم پورې دا سه خطر راغلی ته خو چې خلک ګوري یریږي به نو پاغه ورځ چې سپین بشي ډیر مخونه او تور بشي ډیر مخونه فاما الذين فسرغ کسان سودت وجوههم چې تور شي مخونه داغي اغه ته وویل شي اکفرتم بعد ایمانکم آیات سو کفر کړو پس د ایمان تاسو نه اوسکه عذاب په سبب دا چې تاسو کفر کو واما الذين هرغه کسان چې سپین شي داغي مخونه اغه ودا الله پر رحمت کې د رحمت نه مراد جنت ده هم فیها خالدون دیو پدای کې همیشه تلک آیات الله دا ور تعلیم الهیږي چې قران ومنه دا د الله آیاتونه دي مونږ لولو دا پتا په حق سره وم الله ندی الله پاک یریدو چې اراده لري د ظلم په مخلوقاتو کله ظلم نعوذ بالله کو نو هغه کتاب لراله کو پیغمبران او داسې د علماء سره پیدا کول کړه چې دوره کړهونه هغه کې د عوامو لپاره لګیای خو الله وی ز په ظلم نکوم کړه چې خلک خبر شي او بیا نه مني بیا سزا ورکول ظلم نه ده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض جهاد بردی مسئله لپاره کې دا الله اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی او هغه چې پزمکو کې دی نو هغه الله سره مشرک وي و الی الله ترجع الامور او الله تو پس کېږي بټول کارونه کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون دے آیت کے تنویر کی پدرے مقیدہ درے مقیدہ کی تیر شو چی پتاسو کے دے سخلق دا سی چی خیر تا نور خلق را بلی قرآن و سنت تا او امر بالمعروف نهی عن المنکر دی کی دې آیات کې وی چې کم خلق دا کار کی دا بهترین خلق دی او دې امت ته په دې وجه باندې بهترین ویل شوی دی چې دې ته د پیغمبرانو کار حواله شوی دی او د اهل کتاب دوه قسمونه بیانی مؤمنان او فاسقان او د هر یو بیا لسل صفاتونه بیانی کنتم خیر امت یہ تاسو غر امت اخرجت للناس استلی شویه د خلقو د پارا دغه غره چې تاسو د خلقو فائدې را پاره استلی شویه تأمرون بالمعروف تاسو به حکم کوي د نیکو وتنهون عن المنکر او من کوي بعد نارواونا وتؤمنون بالله او ایمان بلره په یو الله دغه د لار کې به تکالیف راځي ایمان بستاسو په الله مضبوطی ولو آمن اهل الكتاب
دا ترغیب اهل کتاب ولا او کچری ایمان راوړ او اهل کتابو لکان خیر لهم دا بدای د پار ډیر خیرو منهم المؤمنون دا دوړل شوی بعض داغینا ایمان روڑن کیو واکثرهم الفاسقون او زیاد داغینا بی دینو فاسقانو نو دوڑل شوی نو دا فاسقانو لس صفات یو صفت دغش چه فسق کی او ورپسی اس نور بیانی لن یدروکم هرگز ضرر نشی رسول تاوستا الا ازا مگر بدر دے دخلی زور ډیر دے پروپیگنڈے بکی سازو خلاف وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او که جنگ کی تاو سرا یولوکم الادبارا نو گرزی بتاوست شاگانے ذکر بزدلان دی ثم لا ينصرون بیا ودی سر مدد نشکے دے ذلیل بشی ضربت علیہم الذلتو وحل شو دے پدی باند ذلتو اینما سقفو کم دے کچ دیمو میں الا بحبل من اللہ مگر پر سید اللہ و پر سید خلقو دیبا ذلیل یرز ہے مگر پر سید اللہ چی ایمان نوڑی نو بچ بشی یا چی ٹکس و جزیو منی وحبل من الناس یا بل زورور کافر چی اغد دا پسر لا سیخی و اغی حفاظت کی لگا اسرائیل ملک چکم دے نو اغینا کا امریکی لاسو چت کا نو دا بدر پلس منٹا که دی عرب ملکونو اغسطی خدا غی پا زور دا غزے کے دی آباد دی وباؤ او اختشو دی پا غصہ کرا طرف دا اللہ ودربت علیہم المسکنہ او وحل شو دے پا دی باند خواری دی بخواری عرض ہے ذالک بیانہم وجویچ دا ولے دا پا دی وجہ چی دی کانو یکفرون بی آیات اللہ دی انکار کو دا اللہ دا آیاتننا ویقتلون الانبیاء او وجلی پیغمبران بغیر حق بغیر دس جرمنا ذالک دا ذالک دی قتل انبیاء او انکار آیات اللہ تا اشارہ دا ذالک دا بما عصو فسبب دا غچ دینا فرمانو وکانو یعتدون او دی دا حد نتیری دن کی دا لسنخ بیان شوی دا فاسقانو از لسنخ دا مومنانو چه اہل کتابو کے کمو لیسو سواء ندی برابر دی طول بی دین ندی من اہل الكتاب دا اہل کتابنا امتن یو طول گیشتا قائمتن چه مضبوط دی پا دین باندے یدلون آیات اللہ لولی دا اللہ آیاتنا آنا اللیل پسی سرش پکے وهم یسجدون او دی اللہ تسجدی کے عجزی کی یؤمنون باللہ ایمان لری پا یو اللہ پروز داخرہ او حکم کی دنے کو من کی خلق دنا رواؤنا ویسارعون فی الخیرات او دی جلتی کی پنے کو کارنو کی واولائک من الصالحین او دادنے کانو ندی تردید پوری لس صفات دا مومنانو او بر لس صفات دا فاسقان اہل کتاب بیان شو اس سلورم قیدار تنظیم دا جوڑولو چی اراکین با چی کم مالدار دی اغیب مال لگی او چی چا دا مال وس نشتا اغیبا دا لاسخ کو خدمت کی ذکر لفظ یفعلو راوڑ دے وما یفعلو من خیرن آغا چی دیو کسنی کی کر پیسو شکل کی کد لاسخ کو خدمتی فلن یکفرو ہرگز داغی بے قدری بونشی اللہ بداغی بدل ورکی واللہ علیم بالمتقین او اللہ پودے پا پرزگارو نو کافران ہوئے مال دولت خو اللہ مونگا دیر را کرے لہذا مونگا زان بچکولی شو نو داغی جواب ان اللذین بشکا کسان کفرو چی کافران دی لن تغنی عنہم ہرگز کم بنکی ددینا اموالہم نمالون ردی او نا اولاد ددی من اللہ دا اللہ دا عذابنا شیئن یوزرا واولائک اصحاب النار او دا کسان ملگری دور دی هم فیہا خالدون دیو پا دی اور کے ہمیشہی نو اغیوے مونگا دا اللہ پا نم باندے خیراتونا کو لاری کو سے جوڑو اسپتالونا جوڑو نو دا وزمونگا پا کار نرازی نو اللہ فرمائی نا ذکر دغیر پار ایمان شرط دے ایمان پتاسو کی نشتا مثل ما ينفقونا مثال لا غسو چی دی خرچ کی فی هذه الحیات الدنیا پدی جند دنیا کے
کمثل ریح پشان د سیله د رتیز هوا فیها سرن چې پاغي کې غلې باران راشي سیله او غلې وریږي اصابت ورسیږي دغه غلې حرس قوم فصل یو قوم تا ظلموا انفسهم چې هغه ظلم کړي په خپل ځانونو فاهلكته نو پس برباد کی هلاک کی دغه فصل د دو مثال لا سره ایمان نه وروړي او خیرات او صدقات په دنیا کې کی نو دی وی کلمه ځان لا فصل کړل لري خو د مرګ سیله براشي او چې ال تبیا وګوري اخرت کې به ایس وسرني وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي په دی الله پاک ولکن انفسهم یظلمون لیکن دی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي دي آخری قاعده چې تنظیم بعد منافقانو نه پاک ساته او راز بار چاته نه خې یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې ایمان امراوړل دي لا تتخذوا مجوړوي منسه بتوانتن رازدار من دونکم سواستا سنا او لس وجه بیانی چولے داغه لس نقصانات بیانی رنبه لا یألونکم خبالا دی کمی نکی پتا سو باندې فساد دغه چې موکه جوړیږي نقصان ورته رسی دویم ودو دی فخیما عنتم هغه چې تاسو ته تکلیف ورسی چې کم شی تاسو له نقصانی دي تاسو لپاره غلطي دریم قد برت البغضاء فتحقیق کار شوه د بغض او دشمنی من افواههم د دې دخلونا دي چې شاب شاتاسو پس سوي هغه نه پته لګي چې دا تاسو دشمنان دي سلورم وما تخفي صدورهم هغه چې پټي سینې د دې اکبر اخو ډېر لوی خبرې دي پړو کې خدای تعالی بلبل سپرات دي قد بينا لكم الآيات فتحقیق سرا واضح بیانو ممتاز آیاتنا ان کنتم تعقلون کچر تاسو کې عقل او پوهی پنځم ها انتم بیا تاسو اولائے هغه خلک تحبونهم چې دې سره مینه کوي دړنا ولا يحبونکم او دې تاسو سره مینه نکي د ځړنا دغه منافق خود ځړنه دی چانی دې ځړنه د ځان سره مینه نکي نو بل چا سره وسو کی او شپغم وتؤمنون بالکتاب كله او تاسو ایمان درې په دې کتاب ټوله او دې خود خپل غرض آیاتونه منی او نور نه واذا لقوکم دا و موجرا کله چې تاسو سره ملاو شي قالوا آمنا دی وای مونږ ایمان راوړې ده واذا خلو دا تم وجا او کله چې لار شي تاسو نه عدوا علیکم الاناملا نو چې پتا سو باندې ګوتې من الغیظ د غسینا وچ یره دی بکره ختمیږي نو قلت وتوایا موتو بغیظکم مرشه پخپل غصه کې ان الله بیشک الله پاک علیم بذات الصدور هو دې پرازونو د سینو نو ځکه د تر دې ډېر خبره وکړي نه هم وجه چې دی دوستان م جوړوي ان تمسسکم کچریور سیږي تاسو ته حسنتن سخوشالی تسؤهم نو غم جن کی دی لرا ساز په خوشاله غم جن کیږي او لسم وین تصبکم او کچری ورسیږي تاسو ته سیئتن ستکلیفا جنگ کې نقصان راشي مرګري مړ شي یفرحوا بها دی ډېر خوشاليږي په دغه نو دې وسستا دوستي چې په غم نه خوشاليږي او په خوشاله دې غم جن کیږي نو خدا دومره خطرناک خلق دې نو په دې هورتل غواړي نو الله وینا صبر کوي وین تصبروا کتاسو صبر وکړو وتتقوا او ځانم بچ کده شرک نه د منافقت نه لا یضرکم ضرر بدر نه کی تاسو ته کیدهم چل دی شی آیو زرا ان الله بشک الله پاک بما يعملون محیط باغس چې دی کی هاته کون کې ده نو اس نمونخي چې جنگ بدر کې تاسو سره منافق نو تاسو لګوي دشمن 3 ګنا سیواو تاسو سره وسلیم نه وی وغي سرار سپورو تاسو جنگ لم نه وی تلې غي جنگ راغلیو لیکن تاسو کې منافق نو الله فتح تاسو له درکړه او تاسو تصبر او تتقوا باندې عمل کړو نو داغي هغه چل تاسو ته نقصان نه رسو او بیا کال پس په جنگ احد کې پتاسو کې منافقان درنن وتیو او هغه تاسو سره تلیو نو تاسو ډیر وې وسره سره عمر مخ کې کال نه سیوا او تیار وې جنگ ته لیکن نقصان ډیر تاسو ته وشو
ځکه چې منافقانو حرکت داسې وکړي چې د هغې نه په تاسو کې کمزوري رااله او تصبر او تتقو باندې تاسو پورا مظاهره ونه کړه نو د هغې نقصان ډېر وشو او یا ملګري ستاسو شهیدان شو. نو دا نمونې پیش کړي اوسه تر ډېر ځایه پورې دا باس روان دی. ویز غدوتا او کله چې سار وختي ته ووتې من اهلکا د خپلې خیمې نه جنګ احد یادي د جمعې ورځ وه او نبی علیہ السلام له خبر راغی چې مشرکان را روان شوي دي فوج ورسره دی او په مدینه حمله کوي. د جمعې د مونځ نه پس نبی علیہ السلام د صحابو شورا راوغوښته چې یاره څه چل وکړو. مشورې یې اخیستې. د نبی علیہ السلام خپله مشوره دا وه چې بار نه ځو په مدینه کې به یو او چې هغې راشي نو مقابله وکړو نو دا ماشومان او بوډاګان ښځې دي به راسره هم پکې څه ناسه مدد کړي. او دا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دا هغه هم دا رایه وه خو د نبي علیہ السلام رایه په یو خیال وه او د هغه په بل خیال. هغه وی چې مدینه کې یو نو بس چې هغې راشي نو مونږ به ځان پسې ورونه بند کړو کور به سملو او دې پوه شه او هغې پوه شه لګیا دي یو بل سره. هغه دا ذهن کې وو. نو ځوانان صحابه کرام چې هغې په جنگ بدر کې نو شامل شوي هغې وی نه میدان ته به زه مقابله به کوو. هغې د مکې نه مونږ پسې مدینې ته راځي او مونږ به د خپل کلي نه بار نه وځو بار به وځو بار مقابله به کوو. نبی علیہ السلام ورته وی ټیک ده. نبی علیہ السلام خپل کور ته راغی او د جنگ لباس یې واچو او توره او ډال یې راواغسته. چې نبی کور ته راغی نو مشرانو صحابو ځوانانو ته غوسه وکړه چې پیغمبر یو شان مشوره ورکړه او تاسو پای کې خبرې وکړې نو هغه جنگ ته تاسو خامخا تیار کو. نو چې نبی علیہ السلام راغی نو هغه ځوانانو صحابه وې چې خیر رجی که تاسو وایه نو مدینه کې به یو. نبی علیہ السلام ورته وی چې نه کله چې پیغمبر جنگي لباس واچي نو دا به دې بیا علي کوزي چې جنگ وکړي یا به پکې مړ کېږي یا به هغې وجني. اوس زه دغه شان لباس نشم لرکولی اوس به زه مقابلې له. نو دی روان شو او شپه یې هلته په احد کې وکړه او د احد په سار د خالی په ورځ باندې نبی علیہ السلام د خپلې خیمې نه راوته نو دا هغې ته اشاره ده او د جنگ دپاره یې ملګري ودرول په مختلف ځایونو باندې. ویز غدوتا کله چې سار وختي ته راووتې من اهلکا د خپلې خیمې نه تبوئ المؤمنین تیارول دی مؤمنانو لا مقاعده مورچې للقتال دپاره د جنګ خول دی مؤمنانو ته مقاعده زیونه د ناستې للقتال دپاره د جنګ. او تاسو کو څوک تللی هلته نو د احد میدان کې یو ډیری را دی خوا نو ډیری باندې نبی علیہ السلام 50 کسه تیرانداز مقرر کړل د عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ کې او هغې ته هدایات ورکړو چې که مونږه وګټله او که بیمله او چې تر څو درته ما نی ویلې نو دغه ځای نه به نه راکوزېږئ او په هغې کې د هغې نه غلطي شوې وه وروستو په هغې باس راځي او د هغې د وجې نه ټول نقصان بیا شوی و. نو هغې د نبي خبره معمولي وګڼله اجتهاد یې وکړو خطا شو پکې او د هغې په بدل کې او یا سرکر د اصحاب کرام شهیدان شو. حالانکه دا جنگ دی ګټلی و کافران تښتېدلي وو د لارې نه واپس رال بیا په غاړه باندې. والله والله پاک سمیع اوریدونکی دی علیم پوه دی. تاج دې ته سوی او حاکم هدایات الله اورېدلو. اذ همت طائفتان رستو آیاتونو کې راځي دې چې په لار روانو نو عبدالله ابن ابی ابن سلول هغه خپل رامیتوب کو او بیا عین په هغه وخت کې هغه 300 کسان دا ځان سره جدا کړو مونږ جنگ نه کو نو 1000 وتیو 700 پاتې شو. نو ګوره که وځي 200 و چې څوک ته په لاره کې واپس نشي نو ملګرو نه کلکې و چې 1000 وتیو او 300 ته را واپس شو نو دا هغه 200 وزرونه ځان سره کمزورې کړو ځکه د هغې په ذهن کې دای چې دا مونږ اوس لږ شو او دا روانې ده وکړو. نو چې نبی علیہ السلام ملګري ودرول جنگ دپاره نو بنو حارثه بنو سلمہ دا 2 قبیلې وې دې انکار وکړو مونږ جنگ نه کوو ویارېدل. نو دې ما خوا ډډې ته ودرېدو مونږ جنگ نه کوو دا خو خطره ده. نبی علیہ السلام ورته وی بس مه کوئ چې ستاسو خوښه رانو. نو چې لږ ساعت تېر شه الله وله زړونه مضبوط کړله نو بیا دواړه قبیلې راغلې وی نه چې پوه شوي نه یو وی مونږ ته ځای ښیه وی مونږ جنګ کوو.
نو دې آیات کې داغي باسته اذ همت طائفتان کله چې کسو کو غدو وډلو بنو حارثه بنو سلمہ منکم پتاسو کې ان تفشلا د کمزورتیا چې دواړه بیزړ شوي نو دا لفظ خنه ده کنه دا خو لکه دار ته قران کې رااله چې دا دواړه بیزړ شوي نو هغه وی مونږ په دې دور نه یو خو خیر ده ورپسې جمله وګوره والله هو والله پاک وليهما دوست د دې دواړو ده وی مونږ دا جمله کافی ده اخو ٹھیک ده مونږه خو بیړ شوي وو کمزوري شوي وو لیکن الله وې چې زره دې دواړو دوست سي مونږ په دې باندې فخر کو مونږ دا خبر اړه چې الله وې زره دې دواړو دوست یما وعلى الله فالله باندې فليتوکل المؤمنون ځان دې سپاري مؤمنانو ولقد نصركم الله او د بدر واقعا وتخي او په تحقیق امداد کړو تاسو الله پاک به بدرن په بدر کې وانتم ازلا او تاسو کمزوري وې سامان د سروم نو ملګری د سروم کمو فتقوا الله د الله نه یریږي خامخا دا شکر وباسه اذ تقولوا للمؤمنین کله چې تاوي مؤمنانو ته په جنگ بدر کې علن یکفیکم آیا کافی بنشي تاسو لا ایمدکم چې امدادو کې تاسو ربکم تاسو رب ب3000 من الملائکه فدری زر ملائکو منزلین ناکزیدن کو کفار 1000 بدر کې مؤمنان 313 په مؤمنانو باندې دباو چولو د پاره کافرانو پروپاګاندا وکړه مشهور کړه وی موږ له 3000 فوج نور را روان دي نو مؤمنان خامخا انسانانو او هغه کې واغی سره نه توري وې نه بلسو نه جنگ لراوتی وو بس مقرره جوړه شو نو الله پاک ملائک راولې غلو او پیغمبر ته وې چې ملګرو ته دوی چې خپکیږي ما چې زر کسان دي نو زر ملائک درلېګم او کدرې زره کسان دا غیرال نو زب درې زره ملائک درلېګم بلا ولنا ان تصبروا کتاو صبر کو وتتقوا او پرزګاری مقرازانم د خلاف د الله نه بچ کو وياتوکم او راشدا کفار تاستا من فورهم فغسخ فلکه هاذا چې دا وخت ده من فورهم من غضبهم مفسرین وی په جوش او خروش او په غصه کې دی راشي هاذا دی وخت کې ود دی جنگ بدر تا یمددکم امداد بو کی تاسو رب تاسو ب5000 من الملائکه فپنځه ملائکو مسومین نشاندارو لکسات پسې پروپاګاندا وکړه وی کورز بن جابر دا کورز میزایل اوس جوړ کړل دی غیر مسلمو داغه په نوم باندې وی کورز بن جابر 15000 فوج را روان کړل زمونږ امداد لا نو الله وحی راولې غل پیغمبر ته چې ملګرو ته وایا ک 15000 فوج راغې نو زه 15000 ملائک درلېګم مسومین نشاندار پټکی به والی پاسونو مسواری نو 15000 عمران له او 3000 عمران له صرف زر کفار راغلیو او الله د خپل وعده مطابق زر ملائک را لګلیو یو ملکم ډیرو او د مؤمنانو مضبوطولو لپاره وما جعله الله او نو ګرځول الله پاک دائم داد الا بشرا لكم مگر زیر استاسو لپاره اسنتا سوې چې جنگ را ملائکو غټو جنگ وګره الله وګټو ولتطمئن قلوبکم دمر ملائکم زکدر لګلیو چې مضبوط شي تاسو زرونه به په دغه سره ومن نصر او نه د امداد الا من عند الله مگر د الله تر طرفنا چې الله نه غواړي ملائکه هم نشي ګټلې العزیز چې غالب والحکیم خاوند حکمتو ليقطع امداد الله دی لوکو ليقطع چې هلاک کی طرفن یوډلا من الذين دا کسانو نا کفرو چې کافران دي او یکبتهم یا ذلیل کی دی فینقلبوا خائبین پس ګرځیدي نا امیدا سپکه هلاک شو کافران جنگ بدر کې او سکه دیان شو او سپکه جدینو توبه وسترستو او سپکه عذاب ورکا الله او پیغمبر توی استاد سره سکار نشتا لیس لک من الامر نشتا تا د کار ناشئون سه اختیار دا د الله کارونه دی الله کارونو کې پیغمبروم اختیار نشتا نبل چاو پکې څنګه راشي او یتوب علیہم یا با اللہ دی توبہ قبول کی یا با عذاب دی لور کی فإنهم ظالمون بے شک دی ظالمان دی وللہ ما فی السماوات دی مسئلہ پارا بجنگ کے
دا الله اختیار کې دی هغه چې اسمانونو کې دی او هغه چې پزمکو کې دی یغفر لمن یشاء بخنه بو کې چاته چې غواړي او يعذب من یشاء او عذاب ور کې هغه چاته چې الله غواړي والله غفور الرحیم الله بخون کې مهربان دی یا ایها الذین آمنو د دویم باب د دویمې سه او دا تر 180 نمبر آیات پورې ده غټ غټ خبرې پدې کې ترغیب انفاق تا چې خرچو کې څنګه مخ کی صورت کې په مونږ بلا باسو کو دلته بیا شروع کی او من د سود مرکب نه الته مفرد سود نه من او دلته مرکب نه او ذکر د جهاد داغه قوانینو چې هغه معنی د هزیمتي پدې کې ولس داسې قوانین بیانی کتا سو پاغي عملو کو نو شکست بچره نه خره او ذکر د دوه قسم متقیانو اعلی درجه والا او داغین لکم درجه والا او درې شرطونه د پاره د امیر او بشارت لس صفاتونه د منافقانو دیار لس علتونه وجه چې تاسو جنگ احد کې ولې نقصان تاسو ته ورسېدا داغه دیار لس وجه و بیانې او دلته اول قانون د جهاد دی آیات کې بیانې یا ایها الذین آمنو یا کسانو چې ایمان امراوړل لا تاکلوا الربا مخرسود اضعافا دوچن مضاعفا په دوچن دې سرا سود مرکب دی ته وی چې هغه سړي به ول پټیم پیسې ور نکړي نو د به سره د سود غو می صاحب کړي چې 10000 مې راته قرض دی 2000 ورپسې سود راغله ده نو 12000 شوي نو بل میاش کې به 12000 سود غستو نو بیا چې هغه پس وکم سود راغی به سره هم جمع کړي نو یې به بل میاش کې براله د 15000 سود راکې دا سه روانو سود در سود په سود به سود غستو واتقوا الله داړم به چې دا الله نه یریږي نو چرې به شکسونه خوري واتقوا الله دا الله نه یریږي لعلکم تفلحون خامخا تاسو به کامیاب شئ پر سخت کې دویم واتقوا النار التي یریږي دا غورنا اعدت للکافرین چې تیار شوی د کافرانو لپاره امام ابو حنیفه سے وی ما ته په قران کې د دینه د یری آیات بل لوی نخکاری چې الله مؤمنان دا غور نه یری چې کومه کافرانو له تیار کړل واطیع الله والرسول دریم قانون الله او رسول پس روان یې نو چرې بشکست نه خره اطاعت کوي د الله او د رسول لعلکم ترحمون خامخا پتا صبر هموشي وسارعوا او دا ترغیب ورکی نیکو اعمال ہوتا او تیزیو جلتیو کې اله مغفرتن بخنتار طرف درف ساسو وجنتن او جنتا عرضها السماوات والارض چې پلنو داغه د اسمانونو د زمکو مردا نو چې پلنو یې دومره دا نو چې وګدواله به سمري ځکه چې هر سیس پلنو کم یو وګدواله سیوای اعدت للمتقین تیار کړی شوی دی د پاره د پرهیزګارو الله تیار کړی دی پرهیزګار کم خلق دی نو دا غي اعلی قسم الذين كسان ينفقون في السراء چې خرج کی مالونه په خوشالو کې او ضراء او په تکلیفونو کې خوشاله چې پراشي په طریقې سره خیرات کی او ضراء مرزونه جنگونه را کافرانو دا چې پراشي نوم د الله او د رسول د حکم مطابق والکاظمین الغیظ او دفع کونکی غصه لرا والعافین عن الناس او معافی کونکی خلق تا غصه ول ورزی خدا فکیه دغه چې غصه چاله نو ورزي نو دام نو کسته غصه خو هغه نور ډالو لنه ورزي کنه او چې سړی هغه خو غصه ورزي لہذا غصه ورزي قران دا نه ویلي چې غصه ورنه ورزي کاظمین الغیظ ویلره دفع کون کی کنټرول کون کی غصه لرا غصه ورشي خو کنټرول کی څنګه حدیث کې چرادي چې پهلوان هغه سړی نه چې څوک په یو لاس اوچت کې ازمکه لراو بغي پهلوان هغه چې هغه غصه ورلا او هغه سړی را غرزول يمشي وجل يمشي وهل يمشي او دې د الله لپاره صبر وکي نو دا پهلوان نه والعافین عن الناس معافی کون کی خلق تا چې خلک غلطیو کې دی او ته معافي کی دا صفاتونه چې چاکی خوشاله شه دا اعلی قسم متقیانی ښا اعلی قسم چې یو سړی له غوسه ورشي او دفع کی او یو سړی سره څوک زیاتیو کې او دې معاف کی او خوشاله پراشي مله نه یری او چې خفغان پراشي مله نه یری نو دا اعلی قسم متقیان دي یا غالبا امام زین العابدین یو ډیر لوی سړی تیر شوی دی
او 10 کو او 10 چردامو او هغه وینځه وته داسې وبا چولې او هغه لوټه د اوسپنې وه او د هغې د لاس نه راګزار شوه او د ده په مخ باندې راله مخ یې ولوم وینې کو نو چې ده ورته داسې بد وکتل که نه نو هغه پوه وه نو هغې وې والکاظمین الغیظ متکیان هغه چې غصه کنټرول کړي هغه غږ ونه کو نو بیا والعافین عن الناس دا یې بیا وې نو دا ورته ما خو معاف کړی ما خو راته څه ویلي نه دي نو هغې وې والله يحب المحسنین الله محبت کی احسان کوونکو سره وی ما زاده کړې ځه موقع به هغې کتله ښه کنې دغه وخت کې خو په کار و چې هغه سخته سزا ورکړې وې خو هغې ته دا آیاتونه یاد او هغه په قرآن پوهېده نو چې څنګه غصه شو نو هغې وی والکاظمین الغیظ نو غصه یې دفع کړه نو وی والعافین عن الناس نو هغه وی ما معاف کړې نو وی والله يحب المحسنین الله وی زه محبت کوم احسان کوونکو سره هغې اشاره وه چې ما سره احسان وکړه هغه وی ما آزاده کړې ځه وینځه نه آزاده شوې والذین دا خلک هسې دومره اوچتو درجو ته نه وتلې ها امام ابو حنیفه صاحب وی آرام ټیم و آرام خو باجر ټوله شپه م عبادتونه مسائل دروازم انو یو د آرام ټیم کې هغه چې څنګه کټ کې سملاسته نو چا دروازه وټکوله نو چې هغه راغی نو یو هلک ولاړو نو هغه وی ولې وی چې څه تپوس مې کو خو یې بد چې تره ښکاره شو هیر شو هغه وی زه خیر دی بیا چې راته یاد شي بیا راشه نو دې لږه خوا لړو او چې امام صاحب بیا بره وخته سملاسته نو بیا ورټکېد نو بیا راغی وی ولې حقه هلکو وی یاره جي ګوره سجیبه کار دی وی دغه دی چې روان وم وی رایات شو راته وی په منډه منډه بیا واپس رالم وی چې بیا دې ته راورسېدم ور مې وټکو نو وی بس هیر شو هغه وی هېڅ خبره نه راوي بیا ورته رایاد شي هته بیا لړو نو چې هغه بیا وده کېدو کې شو نو د بیا ور وټکو نو هغه بیا راکوز شو نو چې وی کته نو حقه هلک بیا ولاړ دی وی ولې یاد دی شو یاو جی یاد می شو نو وی څه تپوس دی نو هغه ورته وی تپوس مې دا کو چې دا ګندګي چې کومه ده که نه دا فضله نو دا خوږی او که نه دا تروی نو ګوره امام صاحب باندې داسې سوال کول که دا بل څوک دا مخ به وله والم خو صبر یې وله معلومو نو امام صاحب ورته وی چې ما ته خو د دې دوره پته نشته خو خپله تجربه مې دا وي چې دا خوږی چې کله دا لوندی نو خوږی او چې وچه شي نو دا بیا خوږوالی ته لرې شي نو هغه وی دا ته په څه دلیل وی نو هغه وی دې له مچان راځي او مچان هغه سید راځي چې څه کې خوږوالی او چې بیا وچ شي نو مچان ته لرې لرې تښتي نو هغه وی خبر دې ټیک شوه نو چې کله هغه ته روانېده نو امام صاحب ته وی خفه نه شي ما او زما بل ملګري شرط لګولی و وی ما وی چې هغه وی چې امام ابو حنیفه صاحب ډېر صبرناک دی او وی ما یو بل امام هغه ټیم کې یادو وی ما وی چې نه دی ډېر صبرناک دی نو هغه وی چې نه ته پې تجربه وکړه نو وی ما پتا تجربه کوله چې دا رښتیا دي که دروغ نو ما ته تنګولې و ما ومنله چې ته د هغه نه ډېر صبرناک یې دا واقعات هغې چې بیانې که نه دا هغې له درجې الله سې نه دي ورکړې ډېر زبردست خلک و والله الله پاک يحب المحسنین محبت کی اخلاص کا ان کو سرا وہ دویم قسم ہو والذین واکسان اذا فعلوا کله چې غیو کی فاحشتن سگنا دا سگنا چې بل تیم نقصان رسی او ظلموا انفسهم یا ظلمو کی پخپل ځانونو چې صرف دته نقصانی ذکر الله ان والله ذریات کی دا دوی مډل متکیانو او دا غینه په درجه کې لکمره فاستغفروا لذنوبهم نو بخنه غواړي د خپل ګناونو ومن یغفر الذنوب او د دا کې دی چې هغه نه معاف کی ګناونه الا الله مگر یا والله څوک دی چې معاف بکی ګناونه مگر یا والله
ولم یصروا او دی کلک نه پات کیږي علی ما فعلوا فاغ گناہ چې دی کړي وهم یعلمون او دی پویږي چې الله په دې خپکیږي نظر توبه وباسي نو دوارو تعالی وی چې بخنه ورتکم اولئک دا کسان جزاؤهم بدل د دې مغفرتون بخنه دار طرف درب د دې او جنتون دې چې بېږي بلان دونو بنگلو داغنه نهرونا همیشه به پدغه کې ونعم اجر العاملین او سخ بدل را د عمل کوونکو او قسمیږي نه نو الله وی ربم کوم لکه مخکنی امتونه چې مې روک کړو قد خلت من قبلکم پتہ کې تیر شوی دی مخک استاسنا سنن طریقې د عذاب فسیرو فی الارض پسو ګرځه پزمکه کې وګوره سرنګ شوی وانجام د دروجن کوونکو ولا تهنوا ولا تحزنوا دا بل قانون بیانی پنځم چې سستی مکوي غم مکوي نو تاسو به همیشه فتح مومه او سستی مکوي په دین کې ولا تحزنوا او مغم جن کېږي په تیرو تکلیفونو وانتم الاعلون او تاسو به اوچت یې ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان یې او تاسو اوچت یې ان کنتم مؤمنین ان چې په معنی د هیڅ شي ځکه چې تاسو مؤمنان یې یمسسکم قرح نو غیب وی چې دا جنگ احد کې ولې داسې وشو نو دا غي یو جواب کچره رسیدلی تاسو ته زخم فقط مسل قوما پتہ کې رسیدلو یو قوم تا زخم په مثل لدی پروس کال لاغین تاسو یا کسان وجلیو وتلک الايام او دا خروزرین دا ولوها مونږاړو راړو دا بین الناس پمن دخل کو کې ولې تاسو چې غټه نو ما بمنه او چې بیلې نو بیا به مان منه دا خو به امتحان راځي وليعلم الله الذين امنوا او دیل الله جهاد کی چخکار کیا کسان چې مؤمنان دي ويتخذ منکم شهدا او جوړ کی پتاو کې شهیدان او منافقانم پک اخکار شي والله لا يحب الظالمين او الله محبت نکی ظالمانو سرا چې کوم منافقانی وليمحص الله الذين او دیل الله جهاد فرض کو چې پاک کی الله غسو پاک کی اللہ کا کسان چ مومنان دی ویمحق الکافرین او برباد کی کافرانو ام حسبتم بہادری آیا استاس دا خیال لے چ داخل بشے جنت تا ولما يعلم الله الذين اولان دی خکار کړي الله کسان چې جهاد کوون کی دستا سنا ويعلم الصابرین اولانی دی خکار کړي صبرناکو جهاد خو برازي جنت خو دورا پاسان نه ګټل کیږي ولقد کنتم دا بل جواب چې دا ولې مونږه شکست وخړو او په تحقیق وې تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو کړو د مرګ من قبل ان تلقوه مخکره دینا چې مخامخ شوې د مرګ تاسو په خپل وی مونږ مقابله کو فقد رأيتموه نو په تحقیق تاسو ولیدو دغه مرګ وانتم تنظرون او تاسو قتل یو بلتا چې مړ کېدل